طالبانو ته څومره الوتکې پاتې دي؟ د هوایي ځواک د فعاله ساتلو توان لري او که نه؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان امنیتي ځواکونه پر نړیوالو مرستو ولاړ وو. له دوی سره ډیری مرستې امریکا کولې. اوس چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د هغو نظامي تجهیزاتو په اړه اندېښنې راولاړې شوي چې د دغو وسلوالو لاسو ته لوېدلې دي. په راولاړو شوو پوښتنو کې ډیری یې د افغان هوایي ځواک په اړه دي، لکه طالبانو ته څومره الوتکې پاتې شوي دي، آیا دوی دومره تخنیکي پوهه او پیسې لري چې دا ځواک پرې فعاله وساتي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو پردا څانګې یو راپور جوړ کړی دی چې دلته مو کې غټ ټکي درته پښتو اړولې دي. طالبانو د اګست پر 15مه د افغانستان پر ستر ښار کابل ونیوه. تر دې یوه ورځ مخکې د بلخ ولید سقوط ته نږدې و. د ازادي اروپا راډیو پردا څانګې د راپور تر مخه هلته د افغان ځواکونو وکړای شوی چې ځینې هلیکاپټرونه او الوتکې ګاونډي هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته انتقال کړي. د دې پوځي الوتکو شمیر 2 ښودل شوی دی چې 615 افغان پوځیان هم ورسره تللي او په دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د راپور تر مخه لږ تر لږه 40 الوتکې په مزار شریف کې بیا پاتې شوي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان هوایي ځواکونه ټولې 229 لوجستیکي او جنگي الوتکې چې زیاتره یې هلیکاپټرونه و درلودې. خو د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو مخکې 116 الوتکې په افغانستان کې او پاتې د ترمیم او نورو کارونو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې وي. د راډیو پردا د راجمع کړه شوو معلوماتو له مخې له افغان هوایي ځواکونو سره 29 بیسو پرټکانو چې د لیزري راکټونو د وړلو او د وسلوالو د کره په نښه کولو وړتیا هم لري هم موجودې وي. همداراز PC 12 الوتکو د ثبت آلې درلودې او ډیری وخت د امریکایي پیلوټانو ترڅنګ د هغو افغانانو لخوا کارول کېدې چې پښتو ژبه یې په رس ده. دغه ثبت شوي معلومات د عملیاتو د راز ساتلو له امله د امریکا په ځانګړې اداره کې نه ثبتېدل، یعنې نه پاتې کېدل. افغان هوایي ځواکونو بلک هاک، روسي او هندي الوتکې هم درلودې چې ډیری وخت د پوځیانو او شیانو د لیږد لپاره کارېدلې. د افغان هوایي ځواک ټولې الوتکې د بهرنیو کمپنیو او بهرنیو انجینرانو لخوا ترمیم کېدلې. د ګوتو په شمیر افغانان په دې تخنیکي برخه کې روزل شوي وو چې هغوی هم ښایي په افغانستان کې نور نه وي پاتې. ځینې الوتکې چې روسیې یا له روسیې سره یې د تړاو لرونکو کمپنیو د سمبال او فعاله ساتلو قراردادونه درلودل، وار د مخه په بشپړ ډول نه وي فعاله، ځکه چې د امریکا تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسانو د بندیز لګېدو له وجې دغه تخنیکي کمپنۍ هم اغېزمنې کړې وي. افغان هوایي ځواکونو د امریکا په مالي مرسته فعاله وه. اوس معلومه نه ده چې طالبان به څنګه پاتې هیلې، هلیکاپټرونه او نور نظامي الوتکې فعالې وساتي، ځکه چې اکثره پیلوټان یا له افغانستان څخه وتلي او یا یې هم د وتلو اراده لري. همداراز طالبان دومره پیسې نه لري چې الوتکو په ښه ساتلو کې مصرف کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.